د انلاین سټایل شیټ اگزامپل هم په تیر لیکچر کې ویلو. په دې لیکچر کې به مونږه د انټرنل سټایل شیټ یو اگزامپل وکړو. انلاین سټایل شیټ باندې موږ خبره کړې و چې یاره دا یو داسې سټایل شیټ دی چې مطلب یو ځای کې ته په یو اټریبیوټ باندې د HTML اپلای کې بس په ماغي نور باندې نه صحیح ده. خو د انټرنل سټایل شیټ کار دا دی چې ته یو شي د پاره د CSS رول جوړ کی یا د H1 هډینګ 1 د پاره هډینګ 2 د پاره پاراګراف د پاره نو په ویب پیج کې چې په هر ځای کې ته بیا هغه اټریبیوټ استعمالې سیم سټایل باندې د دې میتھډ دا غینه بدل دی. زه راځم HTML اوپن کوم. HTML ٹھیک شو. صحیح ده. نو کله چې تاسو CSS دې لپاره جوړوي صحیح ده نو تاسو باندې باډي نه مخ کې دې لپاره کوډ کوي. د کوم ځای نه مخ کې؟ د باډي نه مخ لیکي بس سټایل او بیا ولیکي سلیش سټایل او سټایل وکلوز کوي. د سشي لپاره رول جوړه د H1 لپاره H1 ولیکا ټیپ بٹن پریس کا صحیح ده. ब्रैकेट کې راواله چیرې د H1 د بیک گراوند کلر دی کلر ډبل ډاټ څنګه ای د دې گری صحیح ده او کلر دی څنګه ای د دې وایټ صحیح ده. کالن باور کوي بریکټ اف ګوره مورته چیرې سټایل اوپن کا بیا سټایل کلوز کا ځکه چې CSS جوړوګا او CSS څه شی دی سټایل دی. H1 موږ ورکو چې H1 د پاره زی او رول جوړو ما چار ځای کې بیا H1 استعمالو مطلب دا سټایل دی. کم سټایل بریکټ کې بدا تاسو ورکوي بیک گراوند ډیش کلر ډبل ډاټ گری بیا کالن مې ورکو یو پراپرټي ختم شو کنه بیا بل سٹارټ شو بل سټیټمنټ کلر ډبل ډاټ وایټ بیا بل ختم شو. کنټرول اس خپل فایل سیو کړئ د سنوم سره انټرنل انډرسکور style dot html विजिट को मैं उसका ना ddref edref html underscore class आदि के इंटरनल स्टाइल शीट माने से डबल क्लिक अगस्ते बोले ना हाँ बोले ना ځکه نه دی اغسته چې موږ لاس شي لیکلي دي که خط ولیکم هغه به هم نه علي ها نه دی اسه ولی رول موږ چې دا جوړ کړی دی هډینګ 1 ته نو دا به څنګه علي تاسو ولیکئ H1 کلوز बल ځکه زه استعمالو صحیح ده. یاره زه وایم چې څومره H1 دی ما سره د دې ټولو سایز د لګوړو کې شي نو دا اړیو به سایز وړو کېږي نه نو دلته وکاله نروسته تاسو ورکوي فن ډیش سایز ډبل ډاټ څومره سوارلس کالر کنټرول اس د ټولو H1 سایز وړو کې شي یو ځکه مې وړو کې کو فن ډیش سایز ډبل ډاټ سوارلس کالر مې ورکو کنټرول اس مې کو د ټولو سایز وړو کې شي صحیح ده. کلر بدلوم کنه بس د کلر پراپرټي به څنګه کوي
ویلیو به بدل کړئ صحیح شو یاره زویم چې وایټ د پاره د H2 د پاره یو رول جوړ کړم ولیکئ H2 بل سټایل مشروع کوي صحیح ده بیا بریکټ سٹارټ د H2 د فونټ ډیش فیملی ډبل ډاټ ویردن کلر ډبل ډاټ څنګه کلر کرے او فونټ ډیش بیک گراوند ډیش کلر ډبل ډاټ green control is 7 ناراضي کنه وله یو ځل خو H2 ور کوي کنه صحیح ده سایز بورډ کې کوي کنه کم ځای کې دلته باور کوي صحیح شو کلر یې بدلوي کنه خط کلر وایټ ٹھیک شو نو دا تاسو د انټرنل سټایل شیټ یو ایگزامپل